پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي 5 خبرې داسې دي چې میزان او ترازو په دغه 5 خبرو باندې ډکیږي. د قیامت په ورځ چې کوم ترازو دی دغه ترازو چې ډکیږي دا په 5 خبرو ډکیږي. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله. او د چا د ځوانۍ سین د 15 کاله څخه مخکې یو ماشوم چې دی هغه وفات سو، بیا د صبر ور باندې وکړي، د ثواب نیت ور پکې وکړي، الله پاک به دغه ماشوم چې د وفات سوی دی دا به د قیامت په ورځ د دپاره په عملنامه کې هغه میزان و ترازو چې په کومو خبرو ډکیږي په هغو کې به دا یو کوچنی ماشوم هم وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وچ ودې ته نه وایي چې اولاد یې نه کېږي، وچ ودې ته نه وایي بیا د بید ډېره معافي، بیا د بید ډېره معافي چې اولاد یې نه کېږي. وچ ودې ته وایي چې په کوچنیوالي اولاد وفات سوی نه دی. کوچنی بچی په کوچنیوالي باندې نه یې وفات سوی و دغه ته وچ ویل کېږي. ولې؟ پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که د یوې زنانې یا د یو نارینه بچی یا د میاشت یا د 2 یا د 3 یا د کال یا د درو الله دې د هر چا بچان وساتي هغه مړه سولو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د جنت په ټولو دروازو کې به دا بچان ورته ولاړي، دا خپل مور و پلار به جنت لره بیایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دوی به د قیامت په ورځ ګرځي، اوبه به ورسره یي چې زما بابا چیرې دی، زما ادې چیرې ده، زه دا اوبه و دا خپل بابا و ادې ته ورکوم. پیغمبر علیه السلام فرمایي الله به دې ماشوم ته وایي ته جنت لره ولاړ سه. دی به وایي الله زه جنت لره نه ځمه، زما بابا و ادې به ما ته په لاس راکوي، زه له هغو سره جنت لره ځم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا ماشوم به خپل بابا و ادې ونڅي، هغه به د ځانه سره جنت لره بوځي. دا چې کله د چا یو ماشوم یا دعا وفات سي، عایشې صدیقې خو نه اولاد نه و، نو دی ویل یا رسول الله که د چا ګر سره اولاد وفات سوی نه یا ګر څه چاته الله اولاد ورکړی نه نو هغه دپاره څنګه خبره ده؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د هغه دپاره بیا پر ما الله ډېر ثوابونه ورکوي چې الله پاک زه وفات کړلم، زه ووژلم، نو دا خو مسلمان دی په ما پسې ارمان کوي، په ما پسې ژاړي، صحیح سلو، نو بیا اولاد خې نسته چې الله پاک وده ته جنت ورکړي دغه اولاد پر سر باندې. الله پاک وایي زما د وجې چې زه ځینې جدا سوم، زه له دې دنیا ولاړم، زه ارمان یم لکه خپل اولاد چې ارمان یې وایي زه ارمان یم الله پاک پر هغه باندې بیا جنت ورکړي، الله پاک پر هغه باندې جنت ورکړي. کوچنۍ خبره ده.